أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المريم دې بل نوم دې سورة کاف ها یا عین صاد پنځ دا بعضو باندې دا کاف ها یا عین صاد پنځ د بعضو باندې مقطعات دي چې دا مقطعات دي حروف مقطعات او دې په نوم کې داخل دي. عربته مخ کې سره دا ده مخ کی صورت کې دفع او د شبهات او د مشرکینو دې صورت کې د نور شبهات او نور جوابات کوي او دا یو قسم تتمه ده د مخ کی صورت د مخ کی ثابت اکلا چې نیکان خلق په غیب باندې نه پوهیدل دې صورت کې ترقی کوي دوی هو عاجز دي او عباد دي څنګه به الله سره شریکان شي. دریم د صورت کا پاول کی ویل الله له ولد نشته ده او ډیره غټه خبره ده چې د خلکو د خلینو نه راوځي. دې صورت په اخر کې وایم چې دا دومره غټه خبره ده چې په دې خو اسمانونو را غورځيږي غرونه تړي وړي کیږي د شناکاره خبره ده. دعوه صورت ده احتیاج الانبیاء والملائکه لله. انبیاء او ملائک الله ته محتاج دي او د الله عباد دي. ماخذ دې دعوی بی اتفن نمبر آیت او 93 نمبر آیت. خلاصه صورت د صورت کې درې بابونه دي. اول باب 35 نمبر آیت پورې ده دې کې احتیاج الانبیاء ذکر کوي او عبودیت مسلسل ذکر کوي. زکریا علیہ السلام دعا قبول شوه دغه رنګي الله غلب بچي ورکوم او داغه د عبدیت او صفات ذکر کوي به تفصیل د قصې د عیسی علیه السلام او د مریم هم دغه مسلسله تر اخره پورې د انبیاء واقعات ذکر کوي. په دې باب کې کاف بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد دا مقطعات دي د اثبات د اعجاز د قران د لپاره. ابن عباس نے یو روایت ده د اشاراتو چې دا د دې یو حکمت ده چې په دې کې الله اشاره کوي خپل صفات او تام چې دا صورت د مقصد سره مناسبت لري. کعب کې وی اشاره د کفایت د الله ته، ها کې اشاره د هدایت د الله ته، یا کې اشاره د الله غالبیت ته چې ید الله فوق ایدیهم، عین کې اشاره د الله علم ته، سواد کی اشاره د الله صدق ته په خپل وعدو او پنځه وانه خبره دلته اوس معلومیږي د واقعاتو د انبیاءونو. کاف ها یا عین صاد کو حروف مقطعات شی الله پویږي په معنا د حروف اوس چې مراد من په ایمان. ذکر رحمت ربک دلته مبتدا حذف ده. هذا ذکر رحمت ربک دا یاداش ده د رحمت کول او د رب ستا عبدو په خاص بنده باندې زکریا چې نوم داغي زکریا علیه السلام دا سرنامه شولا. اذ نادا کله چې आवाज وکړو دی زکریا علیه السلام رب او خپل رب ته ندان خفیا ندا پټو आवाज پټو او خفیا معنا پټ په عاجزی باندې الله رب العالمین ته आवाज وکړو. قال ربي اوس تفصیل د وسیلې ذکر کړي. دی ویلی دی زکریا علیہ السلام بی ویلی رب انی وهن العظم یقینا کمزوری شوی دی اډو کې من زمانہ واشتعل الراس او تک سپین شوی دی زما سره شیبن منا د وجې د بوډاواله نه زما سره تک سپین شوی دی بوډا شوی امام. ولم اكن بدعاء ربي شقيا او نیمه په سبب د دعا غوښتلو استام ربي ای ربا شقيا محروما. دلته وی ولم اكن بدعائك څه مطلب یا الله ما جستانه تر اوسه پورې څه غوښتلې دي تا را کړې دي لکه سخی سړی ته چې څوک وسیله پیش کی تا ما ته مخکې د راسه دا احسان کړی دا د راسه کړی دا نو دا موږ کنه یعنی تخبل احسان وسیله کی
الله مالا دعا قبول کمالا بچی راکی وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وسپل یو ضرورت پیش گئی زکریا علیہ السلام بچی تل غواړي انبیاء او بچی مزدورول نه غواړي بلکې وای چې تربوران زمانه رستا زما تربوران دی پای کې پیو سړی نشته ده اسنه چې دین خراب شي یا الله یو وارث راځي وإني خفت الموالي يقينا زيري كما تربوراننا من ورائي زمان رستا وكانت امراتي عاقره ودخذ زما شاندا تربوران می دي دین خرابيږي الله خزم مم شاندا بچي مم نشته وكانت امراتي عاقره ودخذ زما شاندا من ظاهري اسباب من نشته فهب لي من لدنك توبه خمات دخل طرفنا وريا وارث دينا يا الله دين وارث راځي یریتونی چې وارثي زما د دین وایرت من آل یعقوب وارث بشیر دین د اولاد یعقوب علیه السلام نا وارث بشیر د آل یعقوب نه معنا د دین د آل یعقوب نه واجعله ربي رضيا او ګرځوي ربا دې سپیلرا ربي ربا رضيا معنا ورکړی شوی یلا د ازویرا لرا کې غره بشیرا کې وره کې صد پاره غره کې معنا د دعوت د پاره اولاد الله له دعا قبول کړه یا زکریا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک یقینا منذر درکو تا بغلام اسمه یحیی په ولک باندې چنوم دا یحیی علیہ السلام دے لم نجعل له من قبل سمیا چې موږ دې ګرځولې داغه د پاره مخ کې همنامه سمت د معنا د دینه مخ کې د چانوم یحیی نو یا د دې صفات په شان مخ کې څنګه دې تیر شوه قال ربي دابل دعا کیا دیمه دعا چسما ولد په کومه طریقه باندې کیږي بچو په کومه طریقه باندې کیږي زګه خزم مشانډا زم په اخري حد بډایم قال ویل زکریا علیہ السلام ربي ربنا يكون لي غلام څنګه بشیز ما لپاره بچي وکانت امراتي عاقره دخل زما شانډا قد بلغت من الكبر عتيا په تحقیق سره زره سیدل ما د بډاوالي نه انتهایی درجه تا انتهایی بډای مې الله بچو مې څنګه وشي قال الله ورته ویلي كذلك تبدغ شانيه قال ربك ویلي ربستا هو علي هين من ذاکر آسان ده فما وقد خلقتك من قبل وفتحقيق سره ما پیدا کړی مخکې ولم تک شيء او تنوي شيء مذکورا انا شيء مذکورا د یو شی نوی چې یاد کړی شي ریم دعا وکړه قال ربي ویل زکریا علیہ السلام اے رب اجعل لي آیا وګرځو ما د پاره یو نه قال الله ورته ویل آیتک استانه خدا دا لا تکلم الناس تب خبر نشي کوله د خلق سره یا باندې کې خبرې د خلق سره 3 ليال سويه دریش په برابر 3 ليال معنا دریش په سويا حال دار چې روغ مټ به روغ به خو لیکن خبرې باندې شي کوله فخرج على قومه راخکار شو خپل قوم ته من المحراب د خپل عبادت خانینا د خاص عبادت خانینا فاوحى اليهم ناغیته په اشاره ویلي ان سبحوا چې پاکي وي او بوکردن سبا او عشیا نو بیگام سبای بیگای دا د الله تسبیح وي ان الله الذي ورکم یا یحیی منا قیل له د تویل شو چې یحیی خذ الكتاب واخل کتاب تورات بقوه من پکلکواله او کوششام د دعوت د پاره واتیناه الحكم صبیا من ورکل او د تاپوی د دین صبیا من په وړکواله کې یحیی علیہ السلام د وړکواله الله نبی کو وړکواله نه په د دین ورکلام وحنانا من لدنا ورکړو موږ هغه ته ترس کول په خلق باندې من لدنا موږ طرفنا وزکاتن ورکړو موږ هغه ته پاکواله د عقیده او د اعمال او کانت تقی او د متقی سړیو ذکر یحیی علیہ السلام وبرم بوالديه او نیکی کوون کې د مور او پلار سره ولم یکن جبارا او نو زیته کوون کې په خلقو عاصیا نه فرمان د الله نه فرمان او جبار نو وسلام علیه
سلام دی په باندې تیګم دا عجز ته اشاره ده درې حالتونو کې سړی ډیر محتاج دی الله ته د ذکر کوي والسلام علیه سلام دی په باندې تر په الله نه یوم ولد پاورش دا پیدا کیږي و یوم یموت پاورش مریبام انا پکم ورش پیدا شو سلام دی په باندې چې پکم ورش پیدا شو و یوم یموت پاورش ملکی کی با و یوم یبعث حیا پاورش دوباره برا ژوند شي واذکر فی الكتاب مریم اوس دې واقعا ذکر کړه د عیسی او د مریم رد کوي په نسوارو او مشرکینو د مکی او دا غي شبهه ده حدیث کې راغلي د مکی مشرکانو بوتانو کې د مریم بوت هم جوړ کړو دوی به ویلې د دې بندګي په کار ده دلیل به پیش کوو چې الله تعالی ناشنا طریقې سره اولاد ورکړي الله عجز بیانوي ورسره د عیسی واذکر فی الکتاب منا واذکر لهم فی الکتاب یاد کړه خلکو ته په کتاب د الله کې مریم واقعا د مریم او دین تبادت کله چې ډډ وکړه من اهلها د کورنینا مکان شرقیه یو مکان مشرقی ته عبادت لپاره بیت المقدس کې مکان شرقی هغه دی د عبادت لپاره ځان لازم منتخب کړل فاتخذت من دونهما منا جوړ کړو من دونهم منا د دای مخه ته حجابا فردا پردے جوړ کړو جدا سیوا د زنانو لپاره به کې پردا مو فارسلنا الیها نو موږ راولې کړه مریم ته روحنا منا روح د خپل طرف نام انا د جبريل په واسطه باندې فتمثل لها نو جوړې کو هغه ته د ځان نه لها منا هغه ته بشرن منا شکل انسان بشر روح نه مراد جبريل له راولې ګمنګ هغه ته روح نه منا روح د خپل طرف نه چې جبريل دلته روح نه مراد جبريل له عيسى نه ده مراد جبريل او ملائکه ته الله دا طاقت ورکړي ده چې د ځان نه هر شکل شي جوړولای جبريل با کله زمنګ نبی تراته د دهیت القلبی په شکل باندې رضی الله عنه فتمثل لها معنا شکل جوړ کړي مریم ته بشران د انسان ځان ته انسان جوړ کړ سویان معنا بنده برابر قالت لدي مریم اني اعوذ بالرحمن یقینا ز پناه غواړم پر رحمان ذات پر رحمان ذات سره من کستانه ان كنت تقیا کچردی ته متقی جزای حذف دا کچردته متقی به زمانه پډړه شکانو قال ویل جبريل انما انا رسول ربك اقرن استاذ مدربستا لاهب لك دې لپاره چې زو بخم تا غلامن تکیا غلام الک پاک سوال راځي جبريل خو ته بچی نه بخیدا او الله ور کوي بچی جواب داده رسول د مرسل کلام کوي الله تعالی خبره کړي وا نو دی جبريل دی مریم ته ویل الله را لګلم دې لپاره چې غلام د توبه خم قالت ویل مریم تعجب یو که چې څنګه مې بچی پیدا شي خاون مې نشته قالت ویل مریم ان یکون لی غلام څنګه بچی زما لپاره بچي ولم يمسسني بشر ندر رسیدل ماته یو انسان پنیکا ولم اكو بغي او نیم بدکارام بدکاری مې نه دکلي وعده مې نشته څنګه مې بچي وشي قال ویل جبريل كذلك من تبد غشاني لك څنګه چی قال ربك ویل رفتا هو علي هين دا کار هما باندې آسان دی ولې نجعله منا نخلقه كذلك من ادغرنګ دا پیدا کول نه جعله دې لپاره چې موږ ګرځو دا آیت النفعل الناس لپاره د خلقو ورحمت منا او رحمت دا زمونږ طرفنا ورحمت منا ګرځول او دا رحمت موږ د خپل طرفنا وکانه امر مقضیا و دا کار مقضیا منا فیصله کړی شوی د الله په نسبان دی بس مریم د عیسی علیه السلام حمل واغس په ګډه باندې فحملته نو پورته غدل را فنتبدتا نو پډړه شولا به داغه په سبب باندې مکانن قصیه یو زیلریتا درځي تلاړه نو کله چې عیسی علیه السلام پیدا کېدو فجاء المخاض مجبور کړه دلرام المخاض من درد بچي
الى جذع النخلة غتنی د کجوری تام تغذیت بیت اللحم بیل کېدا د بیت المقدس نه دا 8 میل لري وا التا وچه کجوره وا داغي تنی ته ډډوالا د مریم او قالت ویلی یا لیتنی یا ارمان دې مالرا مت قبل هذا چې سمړو یاد دې نمخ کې او کوندو نسې منسیا او سوی یره تیرا یره پیروي او چاته نه پیدا شوی نه کاش دې نمخ کې مړوي د مرګ تمنا یې ولې وکړه کې دې شداغي پدین کې د مرګ تمنا جایز وا پیم دانه چې د مرګ تمنا یې زکه وکړه چې زما په دې داري به تعن راشي تعن به پیولېږي د خوف د پیتنې د وجې نه تمنا د موت به جایز ده لکه امام بخاری چې کلی وام بل وجدا د خلق باپ ما باندې بهتانونه وای ګناونو کې باخته شي نو دامي و پیتنه ده وناداها ربها आवाज ورکو هغه ته فناداها من आवाज ورکو هغه ته جبريل من تحتها داغي دلاند زینا الله تحزني چې مخه پکېګه قد جعل ربك تحتك سريا په تحقیق سره ګرځول رب ستان لاندې سريا منا یو روانه چینا سريا منا سردار داستا بچي به سردار وهزي اليك بجذع النخله وهزي منا خذوا اليك لسان د پاره بجذع النخله تند کجوری تو ساقط را غرزیب علی کی پتا بانی رطبن جنیا کجوری تازه تازه تام کرامت دے عمرو بن میمون نقل تازه کجوری د زنانه د پاره په وخت د پیدایش د بچی کی دا ډیره خنوس خلا وکلی پس خورا وشربی اوس کا وقری عینا او یخوسترگی سترگی اخی ساتا فاما ترینا کچیرز داولی دو من البشر د انسان نا احدا یو تنا د انسانانو د یو تن ولید نو به وته سوي فقولي ورتوي وا اني نظرت للرحمن يقن ما نظر کله د رحمان ذات د پاره سو مند چوک کېدلو دروځي فلن اكلم اليوم انسيا سب خبر نو کوم نن ورځ د انسان سره نن ورځ د چا سره خبر نو کومه کڅ څوک دی ولید فاتت به نراولو دی به منا اغا قومها خپل قوم ته تحمله منا چې په پورتکله و بچي په لاسونو کې راخسته و نو قالو دی يهود او ته ویل څنګه دغه وخت کې نسوارا نو پیدا قالو ته ویل دی يهود یا مریم یا مریم لقد جئت شيئا فريا په تحقیق سره تارته کو په یو شی ډیر ناشنا کار دی وګوره یا اخت هارون یا خور د هارون ما كان ابوك امرا سوء نو بلار ستا سړی د بدی وما كانت امك بغيه نو مور ستا بدکارام منا تامور او پلار ګورم تامور او پلار بدنام کړو هغه ډېر خلکو اخت هارون اخت هارون خور د هارون او ته ویلي حدیث د مسلم کې راځي دا هارون په دغه زمانہ کې تام ویلي دي دا د هارون علیہ السلام په نسل کې و چې دغه زمانہ کې حدیث مسلم کې راځي دا هارون په دغه زمانہ کې یو نیک سړی و ته دا سره تشبیه ورکړه اگر که چا دا مې دي چې دا هارون علیہ السلام په نسل کې و ځکه هغه ته نسبت وکړو خاولنه قول حدیث کې شته ده هغه غوړه ده چې ته د پلان کې نیک سړی پشانی لار دې بد سړی نه و مور دې بد خزانه و تاره وسوګل چې پی خاوند دې بچی راوړه فاشارت الیه نو دې مریم اشاره وکړه الیه دې بچی طرف ته بچی ته اشاره وکړه چې دې خبره وکړي قالو دې قوم ورته ویلې کیف نکلمو سرنګ من خبره وکړو من کان دا چا سره چې دې فل مهدی منا پغیک ستا کې سبین منا وړو کې بچی دې ستا پغی کې وړو کې ماشوم دې سره موږ څنګه خبرې وکړو قال وی عیسی علیہ السلام انی عبد الله یقین زد الله بنده امام وړو کې معصوم دې خبرې شروع کړې عیسی علیہ السلام لس حالات ذکر کړي زوی د الله بنده ما اتانی الکتاب مال به کتاب را کوي وجعلنی نبیا او جوړی بزمانه پیغمبرام اتانی الکتاب مال به کتاب را کوي ماضی معنی مستقبل دا یقین د پاره وجعلنی نبی او جوړی بزمانه پیغمبرام
وجعلني مبارکا او جوړی به مال را مبارکا منا پیدا من معلم د خیر اينما كنت کم ځای کې چې مزه واستانه بالصلاه او حکم بکای ما د مانځه او زکات او زکات ما دمت حیا تر څو پورې چې ژوند امام وبرم بوالدتي او نیکی کوونکې مد مور سره ولم يجعلني منا نی دې ګرځولې مال را جبارن منا زیته کوونکې شقیان بدبختام والسلام علیه دلته سلام معرفه راوړه اشاره ده چې د باندې سلامتی کامله وي بعض وی د طالب کامل عهدی والسلام معنا هغه سلام چې په یحیی علیه السلام ذکر سلامتی بد الله تعالی طرف نه په ما باندې والسلام علیه سلامتی به په ما باندې یوم ولدت پاورز چې پیدا شوی ما و یوم اموت پاورز چې مړ کېږم و یوم ابعث حی پاورز را پورته کېږم ژوند ذالک عیسی ابن مریم وس نتیجه د مخکې کلام ذکر کیا الله ودا عیسی صفات ذالک عیسی ابن مریم الله ودا عیسی ابن مریم د قول الحق من ویناکم وینا حقا الذي اغا فيه يمترون چې داخله پکې شک پکې کوي داخله کو ما كان لله ان يتخذ من ولدا ما كان لله ونسوارا ورد کوي وسو ندی مناسب د الله لپاره يتخذ من ولد چونی سی بچی لرا عیسی یا غیر د عیسی بل څوک سبحانه او پاک دی الله اذا قضى امرا کله چې هغه واړی یو کار فیصله وکړي یو کار فینما یقول یقینا ویله غتا کن شاف یکن بس موجودی الله خو دې نظام دی چې ته وي شابس شیدو وان الله ربي وربكم فاعبدوه تام داغه قول لاندې دی ذکر ویلو ان الله وان الله ربي معنا وقال وی ویلی چې الله سبحانه رب دې د مخ سره یوځه ولې اندراوړې دلیل دې دغه مخکنی مخکې لس خبرې وي پوړو کواله کې مهد کې او دا خبرې پس د رسالت ندي و ان الله ربي عیسی علیہ السلام ویلی پس د رسالت نام یقینا الله زما رب دې او ربکم استاسم رب دې فاعبدوه بندگی خاص کړئ هذا صراط مستقیم دا لاره برابر ده فاختلف الاحزاب سوال پیدا شو ارګل چې د عیسی علیہ السلام دا حال دی نو داخله څنګه مختلف فاختلف الاحزاب او اختلاف کوټلو زدين خلق من بينهم من قرآن کې مبارک د عیسی فویل للذین هلاکت دل پر دا ځانو چې کو پر کلمه مشهد یوم عظیم د حاضرې د ورځې لوی نام اسمع بهم وابصر یو دال چې تفعال تعجب یا خوردون کې وي داخله کا او خلیدون کې وي هغه خبرې چې نیوري او نو ته ګوري التبخا او ری خبيني اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا کله چې من تراشی قیامت کې لکن الظالمون لیکن ظالمان الیوم نن په دنیا کې په ضلال مبین په گمراهی ښکار کړي وانذرهم یوم الحسره هر کله چې داخله کې اختلاف کې اختری نو یې ورکا وانذرهم یې ورکا دوی ته یوم الحسره د ورځ د افسوسونو نام قیامت کې نوم د یوم الحسره اذ قضي الامر کله چې فیصله وشي د ټول کار وهم په غفله حال دا چې نن داخله په غفلت کې دي وهم لا یمنون د ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض یخل من اخر مالکان او د ټول اسمه کې ومن عليها او دا غچا چې په دې اسمه کې آباد دي ویلینا یرجعون مکتب ټول لا وګرځولې شي واذكر في الكتاب ابراهيم دا د بری شبهه جواب کوي مشرکین د مکی ویلي چې ابراهيم عليه السلام کې ما سار د اولوهیت داغه معجزات او کرامات هم دلیل دی پدې چې هغه الہ دی حدیث بخاری کې راځي چې دوی په بوتانو کې یو شکل جوړ کړی د ابراهيم او د اسماعیل علیهم السلام او لاسونه کې وتا ازلام ورکړي وا چې دا د خلقو د قسمت ذمہوار دي الله تو یاد کا او د شرک رد کړي دي دلته عبدیت دا ذکر کوي په طریقې د دعوت د مخکنو انبیاء او عبدیتهم دا په صفاتو
واذکر منا یاد کدی د کتاب د الله کې ابراهیم حالت د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبی یقینا غریشتنی پیغمبرو اذ قال لابيه پلار ته دعوت شروع کو پډیر نرم لهجا کله چې ویلې پلار ته یا بتی پلارا یا ابي دلتا د یا پسې باندې تار اورې د بدل کیا ابتی پلارا لما تعبد ولې ته بندگی کې مالا يسمعو د سچال رچ ناوري ولا يبصرو نچيني ولا يغني عنك شيئا نش بچ کول استانه شي یا ابتی پلارا اني قد جاءني من العلم يقرن راغلت ما تبدا علمنا ما لم ياتيك به اچنه دراغله ما لم ياتيك اچنه دراغله تا فتبعني اسما خبر ومنا اهدك صراطا سويا زبو خیم تا تلار برابر یا ابتی دریم دعوت توس کيام من کی د اتباع شیطان نا اے پلار زما لا تعبد شیطان بندگی مکوا طاعت مکوا د شیطان ان شیطان یقنا شیطان چې کان للرحمن عصیا د رحمان ذات د پاره نه پرمانا یا ابتی انی اخاف دعوت سلورم دعوت ور کوي د تخویف اے اسما پلار انی اخاف یقنا زیره کما ای مسک عذاب من الرحمن چې ورسیږي تا عذاب در بد رحمان نا فتكون للشیطان ولیت بشید شیطان د پاره ملګری په عذاب کې قال اراغبن پلار هډیر غسنا کو غټ پیر وکړه ویلې پلار د ابراهيم عليه السلام اراغبن ایت مخړه انت تو عن الہتی ما د خدایانو یا ابراهيم لئن لم تنتهي كتمن نشل ارجمنك پکانو بدی علماء وهجرني مليا او جدا شزما ډیر زمانہ مليا منا سالما مخنه مې روغ لري شا وهجرني مليا قال سلام عليك ابراهيم عليه السلام کی پتاوانی ساستغفر لك ربي زر دې زو بخنه او غړم ستاد پرز ما درمنا ور استغفار غوړي ځکه وخت کې معنا نو انه كان بي حفيا يقرن دې رب زما فما باندې مهربانا واعتزلكم او ډډکم تاسو نه ما تدعونا او دا بچانه چې تاسو را مدد شوی من دون الله سوا الله نه وادعو ربي زدو اگان غړم د خپل رب نه عسى الله اكون من عسى دام یقین دی الله اكون شنه بيمسا بدعاء ربي په دعا د خپل رب شقيا بدبختم فلما اعتزلهم اوس د ابراهيم عليه السلام هجرت ذکر کړي ارکل چې جدا شو دوی نه ما یعبدون چې بندگی کوله دوی من دون الله سوا الله نه وهبنا له اسحاق موږ به خود ته اسحاق عليه السلام او يعقوب وكلا جعلنا نبيا هغه ټول الله موږ پیغمبران کړي و ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا لهم او بخل من دوی ته من رحمتنا زمون د رحمتنا ډیر کمالات او فضائل مفعول حذف ده من رحمتنا معنا د وجه زمون د رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا موږ ګرځول دي لپاره ذکر نیک عليا معنا اوچتا واذكر في الكتاب موسى صدر مشبهه د بارد موسی عليه السلام کی چې ډیر معجزات و نو هغه وی چې دا موسی عليه السلام ډیر معجزات او دا دلیل چې دا ډیر دوی قادر او د تصرف علاوه الله سره شریک یا الله پشپک صفات او دغه عبدیت بیانوي واذكر في الكتاب في الكتاب یاد کب کتاب کې موسی عليه السلام انه كان مخلصا یقینا پاک ساتل شوی او کان رسول النبي هغه رسول منا پیغامون کې او نبی منا نبی خبر ورکون کې ونعذينا ومن غوازو هغه من جانب التور طرف د کوی تور نه علای من دخي طرفنا وقربناه نجيا من نشته کړو دا منا من نشته کړو من ځان طرف ته نجيا منا په داسې حال کې چې رازدارو او وهبنا له موږ به خود ته من رحمتنا د وجد رحمت زمنا اخاه من اورورا الله له دعا قبول کړو صبر هارون نبی هارون نبی هارون علیہ السلام نبی واذکر فی الكتاب اسماعیل تام جواب دې پنځمه شوبې د مکی مشرکانو شکل د اسماعیل علیہ السلام جوړ کړي او کعبه کې خدلې او پلاس کې ازلام ور کړي او دا قسمت ذمہ وار الله داغه عبدیت ثابتې په پنځه صفاتو واذکر فی الكتاب اسماعیل یاد په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقین رغد رشتین له وسوالا او کان رسول النبی هغه رسول او پیغمبرو دا صادق الوعد د ټول انبیاء صفاتو خدا په ډیر مشهور پلار ته ویلو چې ما حلال کانو په دې وعده ټینګو دیم ابو داود کی روایت ده یو سړی سے وعده کړي واغه ورته ویلي چې 6000 سما
نو سړی نه ایر شو دا هغه سړی نه خبره یې راشوا اسماعیل علیہ السلام 3 ورځې ته ایثارو هغه سړی راغی نور ته ویل چې خو 3 ورځې ته ایثار کړو ما نور ته یې سمونه ویل وکانه یامر اهله او دا اسماعیل علیہ السلام چې امر به کو خپل تابعدار ہوتا اهل مراد د تابعدار بالصلاه منا په مان زبانه او زکات په زکات باندې د قوم سو کو بنو جرهم وکانه عند ربه مرضی یودا پنځ در باندې مرضیا منا ورکړې شوی واذكر فی الكتاب ادریس داوز د شپږمې شوبه جواب کوي ادریس علیه السلام بارکی د يهودانو مختلفې قصې جوړې کړې وې او صوفیو تیز د کلی دي هغه وی ادریس علیه السلام او الیاس دا خلقو د حاجت پوره کولو باندې مقرر دي او دا غرنګي خضر علیه السلام الیاس په وچه باندې ګرځي خضر په لمده باندې ګرځي او د خلقو حاجات پوره کوي کال کوي اوسل ملاقات کوي درې صفات دا ذکر کوي د عبدیت د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم په څلورم اسمان کې لیدل واذكر في الكتاب ادریس یاد په کتاب کې ادریس علیه السلام انه كان صدیقا نبی یقینا غرشتنی پیغمبر او رفعناه مکانا علیا موږ چتکله او دلاره مکانا علیا او چته مرتبه تام اولئک الذين الله ودا پیغمبران دي کسان دي انعام الله عليهم چې الله په انعام کړی دي من النبیین من پیغمبرانو نا نبوت الله انعام ده من ذریه آدم دا اولاد آدم ندي وممن حملنا دا اولاد دا غچان دي بعض دا غچان دي چې ما پورته کړی او ما نوح علیہ السلام سره په کشته کې او من ذریه ابراهیم او دا اولاد ابراهیم علیہ السلام ندي و اسرائیل او یعقوب علیہ السلام ندي څلور انبیاء ذکر لږه دا آباء الانبیاء پیغمبرانو پلاران وممن حملنا دا غچانو چې مونږه وممن حدینا دا غچانو چې مونږه د هدایت کله وشتبینا مونږ پر کلیو په نبوت اذا تتلى عليهم آیات الرحمن کله چې وباینه دل په دی باندې آیاتونه د رحمان خروا سجدا ورزیدل باندې سجده کوونکی و بکی او جړا کوونکی جړل وې فخلف من بعدهم دامنس کې به اعتراض پیدا شو چې موږ ته اوس پته ولګی درا چې د انبیانو د واقعاتو معلومه شو چې توحید صفه دین دی نور کله چې دا صفه دینو نورس د خلق دی خلقو دا غلط دینونه کوم زینه پیدا کړل الله جواب کوي فخلف من بعدهم من رسل الانبیاء خلف ناکار نائبان اضاعوا الصلاه من برباد کوم ذرا وتبع الشهوات او تابعداري وکړه د خواهشاتو فسوف يلقون غيا زرد دی مخامخ شه د غي کند سلام مخامخ بشي سزا د سرکشي سلام څوک وي غيدا جزاء غيهم من بدل سزا د غي دوی بعض وي غي چې دا کنه په جهنم کې باقي جهنم داغه د ګرمینه پناه وړ الا من تاب مگر چا چې توبه وستل ایمان راوړ او عمل صالح وکړ په طریقه د انبیاء اولئک يدخلون الجنه داخل بداخلي جنت ولا يظلمون شيئا وظلم بونه چې ګنه کړی شي په دې باندې ظلم جنات عدن منا جنتنا دامیشو سیدو دی التي وعد الرحمن عباده وعده کړي مهربان ذات د خپل بندگانو سره بالغیب په حال لیدو کې انه کان وعدهم اتیا اخرن د الله وعده باندې برات الخامخ کیږي لا يسمعون فيها نابوري دی په جنت کې لغون معنا بے پیدي خبره الا سلامت ما سوا د سلاموننا ولهم رزقهم فيها ولهم رزقهم او دې لپاره رزق دی په جنت کې بکرتن مناسبای و عشی و منا پیگای کنایه د ار وختنا ار ټیم بدیل رزق نور کې دیشي تلک الجنه منا تغصبتن والا جنت دی التي غا نور تو چې موږ ورکو من عبادنا زموږ د بندگانو من کان تقیا سوچي متقیم وما نتنزل الا بامر ربک دې جن رسل سورۃ فهم باب ده دا مختصر باب ده دې کې عجز د ملائکه بیان رب دا تیر شوی کلام د الله رښتینه ده ځکه دا جبرئیل لاوړی ده او جبرئیل د الله په امر سره راځي اسینه شرات ده نبی سلام جبرئیل ته ورسې ویلي ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا اے جبرئیل چې ته منه کې چې تاسو موږ سره ملاقات وکړي اوس موږ ملاقات ته راشي ولې ته ناراضي نو دا الله د طرف نه الله د جبرئیل طرف نه جواب کوي او ما تنزلوا نشرا کو زیدل موږ اسمه کې تا جبريل وي الا بامر ربك مگر په امر درفستا له د الله په اختیار کې ما سری بین ایدینا جسمنګ مخې ته دی او ما خلفنا جسمنګ نرسته دي شاته دي ایدینا نه مراد دنیا حالات خلفنا نه مراد اخرت حالات وما بين ذلك چې ما بین دي کې دی وما كان ربك نسيا او نه د رب ستا يرون کې هیڅ دیر شي
رب السماوات رب د اسمانو دی او د زمکې دی او ما بینهما چې ما بین د دې کې دی فاعبدوا لا تفریدا بندگی وکړه الله واستبر لعبادت یو ځان کلک کا خالص دغه بندګۍ ته هل تعلم له سمیا یتپیجن الله لرا هم صفتی هم نامی نشته د الله لپاره هم نامی او یقول الانسان دا سورۃ دریم باب د دې کې ذکر کوي شپږ زواجر او زجر په انکار د باس بعد الموت دی آیت کی زجر دی په انکار د باس بعد الموت باندې رب دا د ابتداء سورۃ نارد او شرک د مشرکانو حالت د انبیاء او د ملائکه ذکر شو اشاره دا چې دی خلکو کې یو مرض د شرک بل مرض پکې د انکار د قیامت نه ويقول الانسان انسان اذا ما مت استفهام انکار دی ایا کله چې زمون شمه لسوف اخرج حیا ای زبر واستل کېګم حیا منا ژوند دی ای قبر نماز ژوند را پورته شمه دا خبر انسان کوي الله پرد کوي اول آیت کول الانسان اين دیات انسان ته نا خلقنا او چې موږ دا پیدا کړی من قبل د دې مخکې ولم یکو شی او دانوی شی او ربک وسی ثابتې په قسم زما د قسم می ستا پر ربانی لنحشرنهم خامخذ براجم او الشیاطین او شیطانان انسی او جنی ثم لنحضرنهم بحاضر قضی حول جهنم جثیا چار برد جهنم نه پسنګونانو پراتو ثم لننزعن بخامخ روباس من كل شيعه دار ویډلنا ايهم اشد على الرحمن کم یو پدې کې سخت دی میرا پانسات کې عتیه پنا فرمانی کولو کې ثم لتعقيب ذکر د پاره ده چې بهم داشته ده او دا واوري ثم لنحن الله بمنغا اعلمه عالمان بالذين پاکستانهم اولى به سليا چې ډېر حقدار دي ورته داخلي دلهم وان منكم نشته هیڅوک پتا سو کې الا واردها مگر ورتون کې په جهنم باندې ورتلون کې به معنا ورتيري کې په جهنم باندې هیڅوک پتا سو کې نشه مگر په جهنم به ورځي عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود نقلی ورتک په جهنم باندې په پولیس رات باندې پولیس رات به هر انسان ورځي د جهنم ور په پولیس رات کې راغله ده هر انسان به جهنم ور ویني کان علی ربک ذا پربستا باندې حتم مقضیه ضروری په سلام مقضیه معنا مقرر کړی شوی نو ثم ننجي الذين من نجات ورغا کسان ته اتقوا چې تقوا کړي د جهنم نه ونذر الظالمین فی عاجثی او پری ود ظالمان پدې کې پسنګونو باندې پراته و اذا تتلى عليهم دا بل زجر ده تعالی سلام دې کنا کله چې رسل کېږي په باندې آیات او آیاتنا اسمن آیاتنا بینات واضح مضمون والا قال الذين ويا کسان چې کو پر کله للذین امنوا مؤمنان مبارک ای الفریقین کم یو د دوه ډلو نه خیر قرده مقاما په اعتبار د سی والا واحسن الندی او خیسه د مجلس والا زمون مجلس خره زمون زین خری کنا د محمد ملګری او مجلس خره وکم اهلکنا او ډیر هلاکلی دی الله قبلهم د دین مخک منګه من قرن پیړونهم احسنو چاغ ډیر خیستو آتا تن معنا احسن آتاسن چاغي خیستو د سامان والو ورئ معنا د خیسه شکرونو والو قل من كان في الضلاله دا متعلق دی د مخک سره کافران د دنیا مال او زینت باندې تکبر کیا ثورته ویوا قل تورته پیغمبر من کان فی الضلاله څوک چې په گمراهی کې دننه فل یمدد له الرحمن نو مهلت ور کې هغه رحمان ذات مت دا مهلت ور کولو من څوک چې گمراهی نو دعا او توکل چې الله ول نور عمر ور کې فل یمدد له الرحمن نو مهلت ور کې هغه رحمان ذات مت دا مهلت ور کولو حتا تر دې پورې اداره او کله چې دی ویني ما یعادون اج دې سره وعده کې دي شي بل عذاب یا بعذاب د دنیا او ان بساعت یا بقیامتي پس يعلمون نظر دې ته پته ولګي من هو شر مکانا سوق دې بد حاله مکان په اعتبار د مکان واضعف جندا او سوق دې کمزوري لخر والا ويزيد الله الذي مخک حال د منکرینو او د دنیا پرستو ويزيد عدد دې فليمدد باندې ويزيد الله الذين اوزيتكي الله آگسان اهتدوا من هدایت مندلے دے هدن من نور هدایت امام بخاری دا پزیدت ایمان کی روڑی چی ایمان زیتی کی کمی والباقیات الصالحات او ہمیشہ پادی کیدن کی نیک عملنا خیر غردی عند ربک بخواد رفستا کی ثوابا پہ اعتبار دا بدلی و خیر مرد دا او غردی پہ اعتبار دا زیدہ واپس ہے
افرأيت الذي كفر بآياتنا دا دریم زجر ده. عاص ابن وائل یو غټ کافرو دله یو صحابي لور یا تورګه جوړ کړي او د وسپنه پیسې نوې ورکړي او پسراله چې پیسې مې راکا. خباب رضی الله عنه تور ته ویل چې رنه در کومه ته خو صحابي شوی د دین دی پرې خیره کو پر وګه محمد صلی الله علیه وسلم باندې وای ما ورته ویل چې کو پر نه کومه تر دې چې تمړ شي او به ژوند شي. نو هغه دې ست ټوکا جوړه کړه چې زکه لم مړکیږم او به ژوند کېږم اوس را سه پیسې نشه چې کله به ژوند شم به پیسې درکم. اذن ته وی چې لو تین مال او ولد مال او اولاد بالله التراکی دلته امرا کړی دي نشتا پیسې بال ته درکم. نو سره د شرک نه الله وای د سی وی لو تین مال او ولد زکه د شرک سبب ترخی ګړي. افرایت الذی آیا خبر ته الذي په حال دا غچا کفر بیااتنا چې کو پر کیس من پایتون وقالو د سی وی لو تین مال او ولد قام مال براک لشی مال او اولاد سره د شرک نه. اطلع الغیب آیا دا خبر دی په پټو خبرو الله پیرت کوي. آیا دا خبر دی په غیب او په پټو خبرو ام اتخذ عند الرحمن عهدا کنه نیولې د مهربان ذات سره عهدا معنا الله واست نجات کلا ای چیرې د سینې شکیدل سرکتبو خام بولیکم ما یقولات قدای وی ونمد له من العذاب مدا او زیتی موږ دلاره د عذاب نه مدا زیتی کولم ونرثه منا مالکان بشمنګا ما د هغه تیزونو ما یقول چې دای ویا وياتینا فردا او را بشي دا موږ ته یوازې را بشي تشتور به مال به اولاد. دلته الله وی کلا سنکتبو کلا لفظ راوړو د دې داولنې سن د قران کې د کلا لفظ راوړي. قران کې درې ښکاره تر اغله ده او دا اولنې سن د قران نیمه نه رس راوړو کلا شروع کو اشاره د دې ته تردیزه پورې الله دا غسن کولا قران نوم ویلو او تو سم دا بکواس کې کلا هیڅ کړي څه نشي کېدل. کله په معنا د ردعیه سره کله په معنا د حق سره دلته ردعیه ده کلا هیڅ کړي څه نشي کېدل. واتخذوا من دون الله دا څلورم زجر ده. داخل نسی سوا د الله نه الہه نور خدایان دی یکونو لهم عزت د لپاره چې شي د لپاره عزت ورکوونکی. کلا دا ردعیه ده ای چیرې د سینې شګیدل سيكفرون بعبادتهم زرد کوپر بو کې د الہه په بندګۍ د دوی ويكونون عليهم ضد او شی په دیوان استدام زد معنا خلاف بیان ورکوونکی. علم تر ان ارسلنا شیاطین دا پنځم زجر په اتباع د شیطان. آیت نه ګوره یقینا ور پرېږدو من شیاطین ان ارسلنا منا رالیګو شیاطین دا شیطانان په کافرانو باندې تعوذهم ازدا پټکې دوی لرا په پټ کولو. فلا تجعل علیهما مگر زو په دوی باندې معنا فلا تجعل علیهم مگر زو په دوی باندې د خیرو انما نعد لهم یقینا شمار من دوی لرا عدن منا پشمار د ورزو. یوم نحشر المتقین اوس الله بشارت ورکړي متقین او توبه تخویب ذکر کوي. پاور شمن براجمو کو متقین رحمان ذات توبدن منا په شکل د ملمنو په حیث د ملمنو. ونسوق المجرمین وبشر المجرمان الى جهنم وردا جهنم تتگی لا يشفعون الشفاعه لا يملكون الشفاعه نفذ شفاعت قهری کوي. وس من لري د شفاعت عبارت دی له احد دی چا د پاره الا من اتخذ عند الرحمن مگر هغه څوک چې اخستې د رحمان ذات سره عهدا من اللوز. وقالوا داخلي زجر ده وقالوا دی اتخذ الرحمن ولدان ولد مهربان ذات بچی لرا. الله پرد کوي لقد جئتم شيئا اذا بتاخي سره تاسو را تک کړه د په خبره ډیر ناشنا او درنې باندې ډیر درنه خبره کوي. تکاد السماوات نشدید اسمانونه يتفطرن شوچوي منه د قول د وجنا چې تاسو الله بچینی ولر. وتنشق الارض او وشلي جسمك وتخر الجبال ورا پریوزي دا غرنا حد من ټوکړي ان دعوا للرحمن ولدا د دې د وجنا چې دوی نسبت کوي رحمان ته د ولد. وما ينبغي للرحمن او د مناسب د رحمان ذات د پاره يتخذ ولدا چې ونی سي بچی لرا. ان كل من في السماوات
منا ندی ټول هغه چې پسمانونو کې دی او پسمګه کې الا آتی الرحمن عبدا مگر راضی به مهربان ذات تا عبدن په بندګۍ کې دا دعوه صورت دا ټول به الله درازي په شکل د بندګۍ الله تا عبدن معنا په بندګۍ لقد احصاهم فتحقیق سره راګیر کړی الله دوی لپاره خپل علم او قدرت کې وعدهم عدا او شمار دي په شمارلو سره وكلهم آتيه او دا ټول برازي الله ته يوم القيامه فردا قیامت پر ورځ باندې یوازې او تشتورم ان الذين امنوا وس بشارت ذکر کوي یقینا هغه چې ایمان راوړل او عمل الصالحات عمل کړي د شریعت برابر سيجعل لهم الرحمن ودا زرد پیدا به کې دوی لرم مهربان ذات ودن منامینه پزونو د نیکانو کې لهم الرحمن ودا حدیث کې راځي نبی سلام فرمایي کړه چې الله اراده وکي د یو سړي سره او د یو سړي د یو محبت نو جبريل ته وایي چې پلان کې سره محبت کوما ته مر سره کوا جبريل د اسمانونو والا کې اعلان وکي اسمانونو والا ته وایي چې پلان کې سره الله محبت د ملائکه تاسو مسلمانینه کوي زمګه کې صالحین خلک کی داغه پزړونو کې الله د محبت راکوس کی چې د سره مینه کوي فینما یسرناه دا ترغیب د قران ته یہ خلم آسان کله آسان ګرځولې موږ دا قران بلسان کستا بجوابانه لتبشر به المتقین لپاره چې تزیرا ورکې په قران سره متقین او د جنت وتنذر به قوم لد او ورکې په سره قوم لد قوم جګړه مارتا واستخفي بدنيا باندې ختمي وكم اهلكنا الله څومره من هلاك لري قبلهم مخکینه من قرن پیړی حال تحس منهم اي ویني ته پسترګ باندې د دوی نه من احد یوتنا الله څومره خلق من هلاك لري ته پسترګ باندې او تسمع لهم ركزا او یا اور لهم دوی د پارا ركزن منارکز د خپو کشار ته ویا نمازل په وخت کې آیت اور دوی د پارا ركزا معنا کشار د خپو صلی الله تعالی